په دې ویډیو کې زه تاسو ته د آیت الکرسي د خوب تعبیر کوم. څوک چې په خوب کې آیت الکرسي وګوري چې وایي دې کې څه خوشخبري ده او د دې څه تعبیر ده، څه ته په ځان وایي یا په بل چا وایي، په اولادونو باندې وایي. آیت الکرسي کله په خوب کې مختلف حالاتو باندې کتل کیږي، دې څه تعبیر وي او دې کې خوشخبري هم پروت ده. ما تاسو ته ویلي څوک چې آیت الکرسي په خوب کې وګوري څه وایي، ښه اواز سره وایي او په ځان پورې وایي، سخت حالت کې وایي، تیاره کې وایي، دا ډېر زبردست تعبیر لري، یو خوشخبري شته. نو که تاسو هم آیت الکرسي په خوب کې لیدلی وي نو کولی شئ همدې ویډیو کې لاندې ماته کمنټ کې ولیکئ یا د واتساپ نمبر مې ده، په همدې واتساپ نمبر کې ماته راولیږئ خپل خوب. او په دې کې د علماو په اکثریت نظر باندې د الله تعالی هغه اسم اعظم څه ورته وایي، هغه دوه نومونه چې هغه باندې څوک سوال وکړي د الله تعالی نه چې وغواړي نو هغه رد کېږي نه، دعا قبلیږي او کوم شی څه غواړي ته هغه درکول کېږي چې یو پکې حی ده او پکې بل قیوم ده. دا دوه صفات د الله تعالی، نومونه د الله تعالی، او دا دوه صفتونه د الله تعالی، دوه نومونه د الله تعالی په دې آیت کریمه کې ذکر شوی ده. او دا په هغه ډېر بهترین صورت چې د قرآن کریم ټولو نه اوږد صورت سورې بقره ده، په دې صورت کې بیا راغلی. نو د دې فضایل ډېر زیات دي او دا آیت الکرسي دا د ویرې لپاره هم ویل کېږي. څوک ډار لري، ویره لري او څوک فکر کوي چې کم نعمت یې اخیستل کېږي، یا څوک ډار لري د دښمن نه، یا څوک د خپل حیثیت او د خپل عزت او مقام نه ډار لري چې دا به له لاسه وځي. په دې ټولو صورتونو کې د آیت الکرسي ویل کېږي یقین سره، اطمینان سره، د ترجمې باندې ته ځان پوه کړي. نو دې کې ډېر زیات فواید ده او همدغه وجه ده چې نبي علیه السلام دا مبارکه طریقه وه چې هغه د هر مونځ نه پس آیت الکرسي یو ځل خامخا به یې تلاوت کول. او موږ ته ویلي دي چې تاسو هر مونځ نه پس آیت الکرسي تلاوت کوئ، وی وایي یو آیت ده. آیت الکرسي معنا یو آیت ده. آیت الکرسي چې هغه د دغه ځای نه شروع کېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله لا اله الا هو الحي القيوم، دا دواره یو ځای ویلی شي. الله لا اله الا هو الحي القيوم، دا دواره سید یو ځای کې وصل کېږي، یو ځای کې وقف. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نو آیت الکرسي نه مراد همدغه یو آیت ده چې دا الله لا اله الا هو الحي القيوم نه شروع کېږي تر وهو العلي العظيم. نو په دې کې ډېر عجیب معنا پروت ده چې ته د دې په معنا باندې ځان پوه کړي او یقین سره یې ووایي. لکه چې کومه طریقه باندې ما وویلې چې یقین سره ووایي، په معنا باندې فکر وکړي، نو بیا انسان ته یو خاص ډاډ او اطمینان پیدا کېږي. خاص ډاډ او اطمینان پیدا کېږي چې بعض علماو د دې تعبیر په یو اوسپنیز کلا باندې کړی ده چې کله انسان دا وایي یو اوسپنیز کلا تاویږي د انسان نه چې هغه د انسان حفاظت کوي. نو اوس علماو دې باندې تحقیق کړی چې دا څومره ایتونې دي، دعاګانې دي، دا چې کله انسان وایي، مسلمان مؤمن وایي، نو دا یو شاوخوا د انسان یو طبقه تشکیلوي چې هغه نه پرېږدي شیطانان هغه طبقه د انسان شاوخوا وي او هغه نه پرېږدي جنیات، نه پرېږدي شیطانان، نه پرېږدي وسواس، د بدو خبرو اثرات، مریضیانې، نظر، حسد، کینه، دا ټول دفع کوي. دا ټول په دې اذکارو باندې کېږي، په دې دعاګانو باندې کېږي. نو د دې ویل هر مسلمان باندې لازمي ده چې دا باید ووایي هر مونځ نه پس د شپې ویده کېدلو په وخت کې. هر مونځ نه پس 5 ځلې شو، د شپې ویده کېدلو په وخت کې 7 ځلې شو، 6 ځلې شو، او سهار د ویښېدلو په وخت کې چې له خوب نه کله ویښېږي دا 7 ځلې شو. نو 7 ځلې دا د شپه او ورځ کې ویل کېږي. په دې 7 ځلې ویلو سره انسان ته حفاظت حاصلېږي د شرورو نه، د بدیو نه، د منکراتو نه، د وسواس نه. خصوصا هغه مریضان چې هغوی عصبي تکلیف لري، پریشاني ورته پیدا کېږي، سوچونه، تکلیف، ذهني بوج پې وي، ذهني تکلیف لري، عصبي مشکلات لري، کله خوب یې تښتي او کله سوچونو کې ځي، فکرونو کې غرقي. دې سره
فشار هم پورته ځي د انسان، شکر مرض هم پیدا کېږي انسان ته. نو د دې ټولو د حل لپاره او د مرضونو او د وسواسو د ختمولو لپاره آیت الکرسي زبردست مجربه نسخه ده. دا تاسو عملي کوئ، خو یقین پرې لرئ، معنا باندې به ځان پوهوئ او الفاظ به صحیح ادا کوئ. څه دا کارونه ونې شي نو معنا باندې پوه نه شي، الفاظ یې صحیح ادا نه کړي، نو بیا فایده یې پوره نه وي. نو څومره څه یقین سره ووایئ. کله کله زه وایم سحري کې، یا وایم څه کله سبایي کېږي د کور سره وځي، او یا ماخوستن کې څه کله ویده کېږي انسان، یا ماښام کې. دغه وخت کې زه وایم یو ځلي وایم داسې فکر مې نه عادت په شکل باندې، بیا مې فکر شي څه دا خو ما وویلې، ما خو په دې باندې فکر ونه کړ، د معناګانو باندې ما فکر ونه کړ، یقین سره مې بیا یې وایم، بیا مې فکر نه انسان ده، بیا یې وایم. دې سره بیا سړي اطمینان زیاتېږي. یا ته 3 ځلې پورې ته به کوشش کوې چې دا وایې به، لکه سورې فاتحه کې مولا وایي چې که غواړې چې لمونځ کې ته حضور دې برابر شي، نو سورې فاتحه څه وایي الحمدلله ودې ویلې ودرېدلې، تا اراده ده چې اوس لمونځ کې زه حضور برابر کړم او ته پوه نه شې چې ما آیت الکرسي دا سورې فاتحه ما صحیح ویلې که نه، بیا یې وایه، بیا یې وایه، چې بیا متوجه نه شوې بیا یې وایه. دې سره حضور جوړېږي. شیطان څه ده هغه وسواس چې هغه د انسان د مایوسه کېږي ځي، یا ستا حضور نو جوړېږي. نو د آیت الکرسي ویلو کې هم ډېر کوشش کوې، او خصوصا کوم وخت کې تا باندې ډار وي، ویره وي، د شپې یوازې چېرته ځې، سفر لرې، څه مال در سره وي، دغه د ورکېدو تشویش در سره وي، د خپل مقام و منزلت چوکۍ د لاسه ورکولو تشویش در سره وي، د اولاد ضایع کېدلو تشویش در سره وي، سفر وي، نیول ویره در سره وي، نو دا آیت باندې ځان حفاظت کولی شي چې په پابندي سره یې ووایې 7 ځلې شپه ورځ کې، او په توجه سره او معنا باندې ځان پوه کړي. نو اوس راځو چې دا په خوب کې څه کله وکتل شي، دې کې څه خوشخبري ده، څه معنا ده پکې. عمومي حالت کې څه کله دا کتل کېږي، خوب کې څه ته دا وایې، یا یې اورې یا یې ګورې، نو د آیت الکرسي دا خوف او ویره ختمېدلو باندې تعبیر کېږي. چې ستا څه کوم ډار ده، ویره ده، تشویش ده، دا ختمېږي، دا نه پاتې کېږي، ځکه ستا یقین په الله باندې جوړېږي. په دې آیت کې د الله تعالی صفات بیان شوي، د الله تعالی هغه حی قیوم دا اوچت صفتونه نومونه، او بیا ورپسې د الله تعالی هغه د ځمکه او اسمانونه دا ساتي، او دغه څه کوم شان و مقام ده په دې آیتونو کې بیان شوي دي. نو دغه د دې باید کېږي چې تا یقین جوړ کړي، چې په الله تعالی باندې ته یقین وکړي، دعا وکړي او الله تعالی ستا بیا حفاظت کوي. امن راتګ باندې تعبیر کېږي، که څه خوف لري، دښمني وجې نه ډار لري، غله ستا لاره ونیسي، یا کور ته دې واوړي، یا ډز در باندې کوي، نو دا امن راځي، یعنې د مشکل حل کېږي. خیر او برکت باندې هم تعبیر کېږي چې ستا په کور کې خیر او برکت راځي، ځکه دې سره نظر ختمېږي، مرض ختمېږي، او د شیطانانو او جنیاتو هغه حصه ختمېږي. دې سره بیا رزق کې برکت راځي، رزق روزي زیاتېږي، حاجتونه پوره کېږي، او د انسان څه کوم مقصد بیا پوره کېږي، ځکه د الله تعالی هغه په دې کې هغه لوی لوی کارونه، او د الله تعالی څنګه د ځمکه او اسمان ساتي، د ځمکه او دا نظام دا هر څه دغه په حکم روان دي، او موږ او تاسو ټول دغه په حکم روان یو. دغسې یقین دې چې جوړ شي، بیا ستا څه کوم مقصد د په زړه کې دی، کوم هدف ده، کوم دعا کوې، نو هغه قبلیږي، ځکه ستا رابطه الله سره جوړ شو، دغه ذات باندې یقین ستا جوړ شو، او وای فای ستا چالان شو، هلته هات پاس دغه چالان ده، نو حتما ته سیګنل اخلي، حتما ته یو خیر رسیږي. نو بیا دې لپاره ما په څو ویډیوګانو کې نورې کې هم تاسو ته ویلي چې چارج څه ده، چارج هغه 15 وخت لمونځونه دي، هغه 15 وخت لمونځونه دي، صحیح وي، پوره وي، هغه کوې، نو ته بیا چارج شي، دا بیا کار کوي انشاءالله. او بل دا څه ښایسته اواز سره چې کله دا په خوب کې ته وایې، خوب کې وګورې، ښایسته اواز سره آیت الکرسي وایي، یا د ټول قرآن کریم هر آیت هر ځای چې ښایسته اواز کې په خوب کې ویل شي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په دې دینداري باندې تعبیر کېږي، عزت باندې تعبیر کېږي، ستا ښه نوم او شهرت باندې تعبیر کېږي، دعا قبلېدلو باندې تعبیر کېږي، او شر نه خلاصېدل، حفاظت ستا د شر څخه په دې باندې تعبیر کېږي، او د ایمان قوت باندې تعبیر کېږي، او په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په الله تعالی باندې ښه ګمان لرې، او الله تعالی ځان ته کافي ګڼې، او الله تعالی ستا ټول مشکلات حل کوي، الله تعالی دې موږ ټول مشکلات حل کړي. او څه کله ته په خوب کې وګورې چې دا په ویرې حالت کې وایي، یا جن باندې وایي، یا د شپې یو شی ګورې، هغه باندې د آیت الکرسي وایي، چوف پې کوي، یا ځان باندې چوف کوي، دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. په دې باندې تعبیر کېږي چې کوم مشکل کې ته د همدغه وخت کې ګیرې باندې، که مشکل کې ژوند کې دې هغه هر مشکل وي، مالي وي، دار ویره وي، اقتصادي وي، ذهني وي، مرض وي، پریشانی وي، د اولاد مشکل وي، ټول مشکلات دې حل کېږي، امن ته
الله تعالی نصیب کوي او الله تعالی تا باندې رحمیږي او دا مشکل دې ته حل کیږي. اوس کله تا په خوب کې ته وګورې څه دم اچوې، ځان باندې دم اچوې، چوف کوې یا په بل چا باندې د آیت الکرسي دم اچوې، نو دا هم ښه تعبیر لري. معنا دا هغه څه مرض د نظر شوی ده یا حسد یا کینه یا څه مرض د معنوي جسمي هغه انشاءالله ختمیږي. هغه نظر هغه اثر زی نظر اثر وي نظر وي هغه اثر زی او الله تعالی ورته شفا نصیب کوي. او څه کله ته په خوب کې وګورې چې تیاره ده شپه ده او ته آیت الکرسي وایې، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې تا په ژوند کې څه کوم مشکل د غټ مشکل یو مسله درته معلوم نه ده، څه دښمني ده، څه غدر او خیانت در سره کېږي، هغه افشا کېږي، هغه مسله درته حل کېږي. یا درس وخت کې درس کې سختي ده هغه درس درس اسانېږي، یا کاروبار کې څه بندش وي هغه ختمیږي. او په دې باندې تعبیر کېږي چې دوکهباز او چلبازو خلکو نه الله تعالی تا ته نجات درکوي. څه کله ته دا وایې او په داسې حالت کې وایې چې هغه تیاره ده، مشکلات دي او شپه ده او تیاره ده، ویرې حالت ده او ته د آیت الکرسي وایې، دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. او بیا په دې حالت کې چې ته آیت الکرسي په خوب کې وایې خو غلطېږي پکې ویلی نه شي، دا در باندې د ویره ده او ته غواړې آیت الکرسي وایې نه شي ویلی یا اخره پورې نه شي رسولی، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې یقین دې کم ده، په الله تعالی باندې توکل ضعیف ده. نو دغه یقین دې په الله جوړ که، توکل په الله تعالی باندې قوي که، ایمان دې په الله تعالی قوي که. نو دې سره ستا مشکل اصلا همدغه ده چې ستا یقین او ستا توکل او ستا ایمان د دې مثال داسې ده چې ته خپله وای فای باید چالان کړي او هات پاس څه ده د الله تعالی لخوا انوار، د الله تعالی لخوا معنویات، د الله تعالی لخوا هغه ښه حکمونه، د الله تعالی لخوا خیرونه، لکه څنګه چې د دنیا مسلمانانو او انسانانو ټولو ته د نعمتونو په شکل باندې ورېږي رسیږي خلکو ته، دغسې مسلمانانو باندې د الله تعالی اطمینان، توکل، خیر، برکت او خوشحالي، آسانی دا ټول رواني. خو چې ته خپل هغه وای فای چالان کړې، خپل چارج وساتې، نو تا ته د دې ټولو نصیب کېږي، الله تعالی راته نصیبوي. آیت الکرسي په برکت باندې هغه څه کم یقین دې ضعیف وي، کم توکل دې کم وي، هغه پوره کېږي. خو ته به تر هغو پورې کوشش کوې چې د آیت الکرسي معنا باندې ځان پوه کړې او ښه الفاظ یې یاد کړې او ووایې وځلي د ورځې څلېرویشت ساعتونو کې هر لمونځ نه پس او سهار د خوب ویښېدلو نه او ماخوستن ویده کېدلو نه مخکې. نو انشاءالله دې سره هسې کم د ورځې څه کم شر ده هغه نه د الله تعالی بچ کړي شپه ورځ کې، او کم خیر ده هغه ته الله تعالی ته اهل ګرځوي چې هغه نه ته استفاده وکړي. مسافر لپاره د آیت الکرسي تعبیر بیا څنګه کېږي چې کله یو مسافر انسان چې هغه په خوب کې وګوري چې آیت الکرسي وایي، آیت الکرسي د مخې نه تلاوت کړي یا په یاد ووایي، نو دا بیا بیخي ښه تعبیر لري. د سره چې د ماشومانو د کورنۍ په رابطه باندې څه تشویش وي، څه ویره وي، هغه ختمیږي. د ماشومانو او د کورنۍ د مال د سفر کاروبار ده دا ورته الله تعالی حفاظت کوي، الله تعالی د هغه کوم تشویشونه دي هغه ورته رفع کوي او د ماشومانو او د کورنۍ سرپرستي لپاره الله تعالی یو وسیله او سبب برابروي. نو بیا بیخي ښه تعبیر لري. نو همدارنګه مختلف حالاتو باندې چې آیت الکرسي کتل کېږي، نو مختلف ښه تعبیرونه لري. نو پر دې په رابطه باندې یو خوب هم ده چې آیت الکرسي لکه ویل شوې ده، نو ځکه همدې په باره کې ما تیاري ونیوه او تاسو ته مې دا معلومات درکړه. الله دې وکړي چې تاسو دا معلومات تاسو ته دلچسپ او ښه تمام شوي یو تاسو یو شی ته یاد کړي او تاسو ته خیر ورسیږي. نو کمنټ کې حتما ما ته اطمینان بیا راکړئ چې تاسو دې ویډیو نه څه زده کړل او شی پکې کمی و او ما ته څه پیشنهاد کوئ چې نور په دې باره کې زه څنګه بحث او تحقیق وکړم او تاسو ته معلومات فراهم کړم. یو ورور ده هغه په دوبۍ کې اوسېږي، خوب ګورم یو زوی مې را سره موټر سایکل کې وي، بل وای پاتې وي او زه په غر کې یم او ګړنګ وي او ډېر اوچت جګ ختلی یم او کوزېدی نه شم، بل زوی پسې راسم وای لاره نی او بچي پسې مې څه ورشم. نو په دې وخت کې وای زه آیت الکرسي شروع کوم، چې آیت الکرسي شروع کوم وای لا نیمایي ته نه یم رسېدلی چې ما ته لاره هم پیدا شي او زه لاندې ناکوږ شوم او بیا خپل بچي ته ورشم او دا لاره هر څه راته صفا شي، آرام شي، پیدا شي دا لاره ما ته. یعنې نو دا څومره ښه خوب ده. نو معنا دا چې ستاسو که مشکلات دي، ته مسافر یې، نو دا مشکلات د الله تعالی حل کوي. په وسایلو باندې ګوره تا سره موټرسایکل هم شته او ته غر ته ختلی، که ته په دې باندې فکر کوې چې تا سره وسایل شته، مال شته، نو ته به خپل د کور حفاظت به مو کې څوک به ورته ونیسي، سلا به واخلي او بل طریقه باندې. نو په دې خوب کې الله تعالی تا ته ښودلی چې اصل خبره څه دغه توکل ده، یقین ده، دعا ده او پابندي ده په احکامو د شریعت. او توکل دې چې وي هغه دې په الله باید وي او دعا وکړي اولادونو ته دې
د خپل اولادونو په رابطه باندې تشویش لري، د هغوی تربیې، د هغوی د حفاظت څه مشکلات وي، نو د ټولو الله تعالی تعالی لپاره کافي ده. نو الله تعالی ځان ته کافي وګڼه او دعا وکړه او دوی ته هم دعا وکړه او مطمئن اوسېږه، خپل کاروبار خپل رزق حلال وګټه، انشاءالله ستا مشکلات ختمیږي. الله تعالی په تا باندې رحم کوي، ځکه تا آیت الکرسي په خوب کې شروع کړی د نیمایي ته دې رسولی، نو معنا داسې یو څه توجه دې کړی ده دې طرف ته، منځونه او دعا او خیر او برکت الله، نو دا ټول انشاءالله الله تعالی نور هم توفیق درکړي، دا ټول مشکلات دې حل کېږي. نو دا د نن ورځې د خوب او د آیت الکرسي باره کې معلومات ستاسو ته مې بیان کړ. نو که تاسو چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ، او که خوب هم لیدلی وي نو دلته کمنټ کې د ویډیو لاندې ماته لیکلی شئ، یا په واتساپ نمبر باندې چې زما سکرین کې تاسو ته ښکاري ماته لیږلی شئ. او زه اوس افغانستان کې یم، کابل کې، مخکې پاکستان کې وم، نو د پاکستان نمبر و، نو زما څه کوم د کوزې پښتونخوا ورونه دي خویندې، هغوی هم کولی شي خپل خوب په اطمینان سره ماته ولیږي. انشاءالله هېڅ تغیر نه ده راغلی، صرف د ځای تغیر ده. موږ خپل ملک ته راغلي یو، هلته لږ شرایط لږ سخت شو. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.